أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نن به ان شاء الله د سوره آل عمران آیت نمبر 155 وایو. الله تعالی دی وینا او په قران کریم باندې د الله پویا راکړي او الله تعالی دی بیا عمل کولو توفیق راکړي. آمین. ورستنی آیتونو کې الله تعالی د صحابه کرامو تربیت او مسلمانانو لپاره د هدایت او د هغې غلطیانې او د هغې صفتونه الله تعالی بیانوي چې کله دوی هغه کافرو ویرول د پروپیګنډې ذریعې سره چې را نشي. ابو سفیان را جمع کړي دي ډېر لوی لښکرې او تاسو به هلاک کی. نو هغوی وویلې چې حسبنا الله ونعم الوکیل، الله باندې اعتماد یې وکړو. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اوتل 1500 کسان. نو ډیر زیاته ګټه د الله د رضا وکړله او بیا دنیوي ګټه هم وکړله او الله تعالی عمده کرنګي کوي بیا چې کله په الله باندې اعتماد وي. اوس الله فرمایي چې دا کم کس چې راغلی وو او د چا چې راستولی وو ابو سفیان په هغه وخت کې چې مسلمان شوی نه وو او نو انما ذالکم الشیطان، دا شیطان او دا شیطان یخوف اولیاءه، یری خپل دوستان، د خپل دوستان یری. دا سړی چې راغلی و چې کوم ابو سفیان را لېږلی و دې دپاره چې دا مسلمان ویری چې دا بیا د کافرو مقابلې ته رانشي. او ابو سفیان هم دغه کار کړی و، مسلمان شوی هغه وخت کې نه و، د کافرو سردار و، لیډر و. او دا کار کافر په هر وخت کې کوي د جنګونو نه مخکې د پروپیګنډې په صورت باندې. دا نن سبا چې کومه میډیا ده دا کوم چې کېږي هر څه دا هم د کرنګي دي. د دې دپاره یاری چې د مسلمان د جهاد ته او د کافرو د مقابلې ته راونځي او دی ویریږي. چې کله دلته مؤمن وي، الله باندې اعتماد وي، الله تعالی باندې ایمانی وي، هغه بیا په دې پروپیګنډو په دې خبرو باندې نه یریږي، ادي نه غبراویږي. دا امریکا چې کله په عراق باندې اطلاع یا د نمخ کې څومره ملکونو چې دا فتح کړي دي د کافرو، نو اټول نه ولغې پروپاګاندا کوي. او منافق او د کمزوري ایمان والا چې ایمان نه او خاص کر منافق اغه نه یریږي او اغه یره خوري دا غي په پروپاګاندا کې باقاعده شرکت کوي او داسې زورور دی او داسې ټکنالوژي دا او داتي او دادي او دادي دادي. افغانستان باندې راتلل عمده کرنګي پروپاګاندا وکړله. دې هدا پورې ما په خپل یو افغاني سره ملاو شوم. نو ما ورته وویلې چې تاسو جهاد ولې نه کوئ امریکای سره، څه چلو شو ته ولې راغلی؟ وای داسې ټکنالوژي دا ور سره چې ټوپک ورته مخامخ ونیسي چې ډس پې کوي د ټوپک خوله راتاو شي او ګولۍ په تا کې ننوځي. دومره پروپاګاندا هغوی کړې وه. دا د دې کار دی. نو الله فرمایي چې فلا تخافهم، دی نه مه یریږئ، وخافوني ما نه ویریږئ. او دی ټول سازشونه هم دې دپاره دا دغه چې راتله کرونا دا خو سازش و باقاعده د کافرو او دې دپاره وه چې د مسلمانانو او نور دنیوي فایده واخلي. نو دې سره یره شامله کړه، صرف خوف. کرونا په خپل ځای کې بیماری ده، خو دا دومره بیماری نه ده چې دا دومره د خلک ته ویرېدل او غبراو شول. دا بیماری مخکې مو اوس هم ده، بیا به مي وایرل زکام ده وکېدو داسې دا وایرل زکام. خو دومره پروپاګنډه یې ورته وکړله چې دومره یره یې شامله کړه چې خلک د یرې د لاسه مړه شول او همغه زکام ورته د مرګ سبب جوړ شو. او دا یره چې کله دوی خوروله نو د څومره چې منافقینو هغوی ورسره ملګرتیا کوي، او داسې دی او داسې مړي به وي او سړکونو کې به پراته وي، د اوچتونو به څوک نه وي او داسې به شي او داسې به دنیا به ختمه شي او شپه ګره به خلک به لاړ شي او بس سپری لګاوه او لاسونه وینځه او تخته او جماعتونه یې وران کړل او فاصلې پکې جوړې کړې، مسلمانان یې تس نس کړل، جدا یې کړل وغیره وغیره. دا څه شی و؟ دا یره وه، دا خوف و. نو الله فرمایي ذالکم الشیطان، دا شیطان دی، دا شیطان کوي، تاسو ته د نه یره نه ده. مسلمان خو مجاهد وي او مسلمان ته چې کله داسې یرې خبرې راشي نو هغوی وایي چې حسبنا الله ونعم الوکیل، مونږ الله باندې اعتماد، مونږ ولې ویریږو، مونږ سره الله نشته. ولې فیصلې د الله نه دي؟ فیصلې به ته کوي که الله به کوي؟ او مونږ خو الله تعالی پیدا کړي د ازمایښت لپاره یو. دا امتحانونه دا سختیانې خو به راځي
او د سختیانې ولې راځي؟ دا دې دپاره راځي په همدې سوره ال عمران رستني آیتونو کې تیر شوي دي ولیمحص دې دپاره چې پاک کړي الله تعالی. ځکه چې جنت ته ګنده سړی نشي تللی او ټول نه لویه ګندګي شرک دی، منافقت دی، بدعات دي، حرام دي. نو چې دا وخوري نو وینځل خو به غواړي دا سړی، ځکه چې جنت لپاره صفا تللی شي نو هغې به دا د دنیا مشکلات، تکلیفونه، سختیانې، مرګونه، شهادتونه تکلیف راشي او دا صفا شي، الله یې جنت ته بوځي. او بل طرف ته دې طرف ته الله دی وخافوني، الله یې ما نه ویریږئ، ځکه چې عذاب خود الله سخت دی. که داسې ټکنالوژي د الله څخه عذاب د جهنم د سختیانې دي، قبر دی، ماران دي، لړمان دي، تورې تیارې دي، د قیامت سختیانې دي. نو چې کله دا تا ته یاد وي د الله تعالی د هغې په مقابله کې دی څه شي، د دې جیل څه شی دی، د دې سزاګانې څه شي، دا خو به تېرې شي. یو وخت وي مرګ به راشي چې کله څومره پرې برداشت کولی شي انسان برداشت کېږي، چې کله ناقابل برداشت شي بېهوشه شي سړی یا مړ شي نو ختمه شو خبره. او هغه طرف ته د الله تعالی عذابونه خو نه ختمېدونکي دي. الله دې نه کوي چې موږ د دنیا ایمان سره لاړ نه شو. الله تعالی دې موږ ته ایمان را نصیب کړي. او مسلمان خو مجاهد وي، دا خو د هرې مقابلې ډټ کر مقابله کوي، چیلنج قبلوي، رامخکې شه. دا ټکنالوژي د رامخکې شه، موږ سره الله دی، حسبنا الله ونعم الوکیل. دا کرونا د حسبنا الله ونعم الوکیل. کله چې دا کار د مقابلې په صورت کې واخلئ نو بیا دغه د خپو د لاندې شي او بیا د الله ملګرتیا شامل حال شي. او مسلمانان عمده کرنګي کړي دي، که هغه صحابه کرامو که هغه اوس مسلمانان دي، هغه بیا چیلنج قبول کی او الله باندې اعتماد وکي او میدان ته شي او داسې مقابله وکي چې د هغه سازشونه او هغه ساينس او ټکنالوژي حتی کې چې هغه کم شي پیدا کړي او هغه لپاره د خیر او د کافر لپاره د هلاکت سبب وګرځي. دا اوس چې موږ زه دا درس کوم د موبایل د چا جوړ کړی دی او موږ الله د رضا لپاره استعمالو نو الله رضا ته نه حاصل کړل. عمده کرنګي هر هغه شی چې کافر د مسلمان تباہی لپاره جوړي یا سازش کوي، چې کله مسلمان د الله باندې اعتماد وکي او مختشي مقابله ته شي، مجاهد شي، نو او اکه شی الله تعالی د هغه کافر په حق کې د سزا په تور باندې استعمال کی او د مسلمانانو په حق کې استعمال کی د خیر په تور باندې. نو الله فرمایي دې نه مه یریږئ، وخافوني ما نه ویریږئ ان کنتم مؤمنین، که تاسو مؤمنان یې، تاسو دا مؤمن وي، دا مجاهد وي. او دا يرونکې دا شیطانی، دا منافق وي. دا منافق همیشه د پاره د مجاهد په زړه کې نه، د مسلمان په زړه کې او د مجاهد په زړه کې یره اچي، دا ډارن وي، دا یریدونکې وي، دا بزړه وي، دا بزدلی. او مجاهد دا په الله باندې اعتماد کې دا یریږي نه، دا مرګ د ډېر فخر سره قبلوي. او مرګ د پاره الحمدلله چې دنیا کې داسې مجاهدین مسلمانان اوسم شته، الحمدلله ثم الحمدلله، چې هغې د دغې کرونا چې کوم په ښې طریقې مقابله وکړله او دنیا ته یې دا وښودله چې موږ مسلمان قوم یو، موږ دې نه ګبرایو. الحمدلله. اوس تاسو معنا زده کوئ. انما بشکه خبره ده د بله نه ده، ذالکم دغه شیطانو دا کوم چې تاسو یرولی دا شیطان یخوفو چې یرولی اولیاءه خپل دوستان، چې یرولی خپل دوستان، فلا تخافوهم تاسو مه یریږئ د دوی نه، وخافوني او ما نه ویریږئ ان کنتم مؤمنین که چیرې تاسو مؤمنان یئ.